والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أول طولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ صاحب مبارك تاستا خبره وکړه. داس خبره نه ده پاتې چې هغه موږ پر هغه باندې وینا وکړو. فقط لږ خبره درته کوم، لږ وخت مناسب. هغه د مامور په باب باندې چې مامور باید څه وکړي، د مامور ذمہواري څه شته. مامور چې اوله پلا دا قبول کړي چې زه دا ماموریت قبلوم، دا زما وظیفه ده، ما قبول کړه، په مقابل کې یا د زر افغانو یا د سل افغانو یا د لک افغانو، بیا د ذمہواري څه شته. فقط تاسو ته خبره د مامور په باب کوم. اول چې مامور قبول کړه، د اوله ذمہواري دا ده چې دی به د امانت ساتنه کوي. کم شیان چې په هغه اداره کې دي، که لوی دي که کوچنی دي، د چوکۍ سونس د ګلاس سونس، بیا در هره وخته چې ځي د دې دا امانت د ده په لاس کې، دا به دی ساتنه کوي. د ده د قبلونې سره چې د قبلونه وکړله چې زه دا ماموریت قبلومه، بیا د ده دا ذمہواري ده چې دی به اول د دې ټولو شیانو ساتنه کوي. دا امانت د پر ذمه ده. که د دې سره چا خیانت وکړي، هغه ګناهګاري ده. دا د چا یو شخصي شی نه دی. زه که د چا څه شخصي شی غلا کړم، یو وخت به په ذمه وغواړم. که خیانت ورسره وکړم، یو وخت به په ذمه وغواړم. او که د بیت المال شی دغه کړم، د هغه سره خیانت وکړم، زه به د چا څخه وغواړم. دا د ټول افغانستان سره شریکان، دا د یو سړي شی نه دی. نو په دې اول ذمہواري چې ده، هغه د دې امانت ساتنه ده. دوم ذمہواري ده چې د وخت ساتنه ده. د خپل وخت پر حکومت خرڅ کړي، په مقابل کې دغه معاش چې اوس سهار د 8:30 بجو څخه دی، د ماپښین در 3:30 بجو پورې د دې به دی ساتنه کوي. دغه د 8:30 بجو څخه بیا د ماپښین در 3:30 بجو پورې به دی د دې وخت ساتنه کوي. پر 8:30 به راځي، پر 3:30 بجې چې په دې اوس وخت کې حکومت ورته ټاکلی. که په دې وخت کې چا دغه وکړله، درغلي وکړله، پر خپل وخت نه رالی یا پر خپل وخت د مخه ولاړي، یا ولاړي دلته رالی امضا وکړه، به راووتې په خپل کار پسې، دا خیانت دی ورور. دا چې هر څوک وکړي، ما ته یو تعداد خلک ما چې په ځای کې کار کوي، هغه را معلوم ولو چې هغه ورال دستخط به وکړي، بره به ولاړ، موټر به د بین درولي و، بره به خپل موټر چلاوي، یا به دا خیانت حساب. دومه وظیفه ده چې د ذمہواري هغه د وخت ساتنه ده. دی به خپل وخت ساتي. درېیمه ذمہواري چې ده، هغه د خپل وس. دی به خپل وس کوي. هر څونه وس ده چې دی، دغه خپل وس پر حکومت باندې خرڅ کړی دي، پر دې ملت باندې خرڅ کړی دي، پر ټول افغانانو خرڅ کړی دي. دی به دغه خپل وس کوي چې هر څونه کار د په وس پراول هغه نه به کوي. داسې به نه کوي چې وایي زه د حکومت کار دی، کار پاتې، زه د حکومت کار دی، راسې چای وکړو. د حکومت کار کله سرته رسېدلی؟ مسلمانه ته د چا مزدور یې؟ ته د ټول افغانانو مزدور یې، ته د کونډو د یتیمانو مزدور یې. تا د هغو سره قبلونه کړې ده چې اوس زه دا وظیفه کوم، په رښتیا کوم. نو که ته په دې وخت کې راولاړ شې، کرا پر خپل کې بیا دلته ناست یې، خپل چای خورې یا کار نه کوې، نو دا خیانت دی. دا په امانت خیانت دی. د نبی علیه السلام حدیث مبارک دی، هغه چا لره کامل ایمان نشته چې هغه په امانت خیانت کوي. دا موږ ته ټوله دا امانت شان ده. کو څلورم به دا سړی د خپل امیر اطاعت کوي. د سره د شیخ صاحب مبارک سره ونسه، بیا د رئیس صاحب در هر ځای پورې چې دی د دې اطاعت وکړي. په اطاعت کې ډېر فرمانونه د الله جل جلاله ستاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکات هغه ته څه دغه خدا دی چې دا نظم روان دی. دی به څلورم د دې خپل امیر اطاعت کوي. نورون دا څلور شیان دي، پر دې څلور به ان شاء الله زموږ تاسو سره وعده یې په دې کې به کار کوو. بل خبره مې دا د حاجي صاحب چې څه دستخطونه د نن ورځ د مخه عمري صاحب کړي دي، هغه ټول موږ ته د اعتبار وړ دي.
په هغو کې به دا خبره نه کوو چې دا کوي یا دا کوي څه دسخط څه کار چې ده کوي هغه موږ ته د اعتبار وړ دي هغه موږ ته منظور دي کم کار موږ به کوشش کوو چې د پر نقش قدم روان شو د په دې کې کار کړی دي د وزارت پر مخ بیولې د وزارت آباد کړی ان شاء الله موږ به د پر نقش قدم روان کم هغه کارونه چې د کړی دي نیمګړي پاتې شوي سر ته نه دی رسېدل زموږ ته پر دې وعده یې چې هغه د کار پیش پوره کړو نو اول پر دې وعده ده چې څه د دسخط کړی دی هغه موږ ته د اعتبار وړ دي هغه موږ ته منظور دی دوم به د نقش قدم باندې ان شاء الله زه کوشش وکړو دریم چې د څه کارونه کړي دي که پاتې وي د هغه کار به موږ پوره کول کوو ان شاء الله بله خبر دا ده چې سازمان دوه درې ورځې کې یا څلور ورځې کېږي چې دا د قدر امیر المؤمنین فرمان راغلی خلک تلیفونونه راکوي پلانکی زما انډیوال دی دا چې بدل نه کړي اجي سازمان سره دا فکر نشته چې زه څوک بدلوم موږ ته دغه خلک یو دا به کار سره کوو په دې وزارت کې به کار سره کوو زه نه ورور راولم نه قریب راولم نه کندهارۍ راولم دا ځای د ټولو افغانانو سره شریک وزارت دی دا فکر مه کوئ چې دا به څه وکړي یا حاجي صاحب په وعده درته وایم چې دا فکر نشته راسره چې دې ځله زه یا قریب یا کندهارۍ دا تاجک هزاره پښتون ازبک کرغز عرب نورستاني بلوچ ګډ په دې وزارت کې شریکان دي دا وعده درکوم چې په دې دونه خلک په مخ کې دا وعده کوم چې دا فکر زما سره نشته چې څوک کار کوي او هغه به زه راخم د هغه سره به زه وایم چې زه یو قریب راولم زه یو انډیوال راولم انشاءالله پوښتنه وکړي چې په نور ځایو کې مې کار کړی دي هم یې دا نه دي کړي چې زه هغه څوک راولم مبارک دا نستۍ سره وعده ده یوه خبره د ورورګلوي درته کوم د سپین ږیري په صفت زه 25 کاله مخکې په دې کابل کې وم د معدن په وزارت کې مسؤل وم خو بیا په وخت کې ولاړم د دې ځای سوی پیسې اخیستې یا تللی بهر سره 21 کاله بعد 21 کاله بعد زه په شمال کې وم شبرغان کې معدن ته تللی کابل سکوت وکړي زه چې کابل ته رالم دا به ورځ چې فکر وای ما چې دا 20 کاله داسې تېر شوي دي لکه زه چې نن د مزارس په موټر کې دلته رالم نو خواهش دا کوم د ورورګلوي په خاطر باندې د سپین ږیري په خاطر باندې چې په خپل کور پر خپلو قریبانو پر خپلو دوستانو دا د الله دین یوه اندازه جاري کړي دنیا تېرېږي والله قسم په الله کې څوک په پوه شي زه په معدن وزارت کې وم بله پلا چې رالم د هغو خلکو څه په ګرد وزارت کې 6 کسه پاتې وو چې یا وفات شوي وو یا تقاعد شوي وو سړی په پوهېږي نه زه په دې 20 کاله عمر چې دې زه تللی پوه شوی ولاکم چې څنګه تېر شو نو دا ښایست دی په اخر کې د ټولو څه چې هېڅوک په نه پوهېږي په دې عمر نه پوهېږي زمانه د چا انتظار نه کوي د هېڅ چا انتظار نه کوي نو موږ به کوشش کوو چې د الله و دین ته یو لږ متوجه سو پر خپل ځان او په خپل کور کې جاري کړو والله په هغه کور کې وسایي چې هغه یو اندازه ده نور انشاءالله موږ ته به کار سره کوو په دې وزارت کې به سره کوو مشکل به نه وي دا نشته چې دا په قوم څوک دی دا د کوم ولایت دی دا هېڅ شی زما سره نشته په اخر کې دا وایم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته